د خپلواکۍ د اتل شاه غازي امان الله خان له یادښتونو. غلی شو، سوړ اسویلی وویست. ویې ویل افغانانو به په عادي خبره کې هم قناعت نه کاوه. غلی شو، یو دم یې ترخه وخندل. یو وخت څو سپین ږیري راغلل، دوی په کابل کې روان ریل اورګاډی لیدلی و. غوسه یې نه کنټرولېده، ویل یې چې ښار ته دې د اوسپنې خمار راوستی، خوراک یې اور دی، شیطان یې چلوي. ورسره ووتم، په ریل یا اورګاډۍ کې مې کېنول، دوره مې ورکړه، پوه مې کړل چې ریل اورګاډۍ د مسافرو او تجارتي اجناسو د انتقال لپاره تر ټولو ارزانه او ګټوره لاره ده. ورته ومې ویل چې دا ریل له اوسپنې او لرګیو جوړ دی، د ډبرو په سکرو کار کوي، بنیادم یې چلوي. هر څه یې په خپلو سترګو ولیدل. خو کله چې ریل ودرېد، بېرته یې هماغه پخوانۍ خبره راواخیسته. تور شیطان او د اوسپنې خمار یې نه غوښت. بیا یې سوړ اسویلی وویست او ویې ویل د مکتب او پوهنتون په ګټو به مې خوله ستړې شوه، خو په اخر کې به یې راته وویل چې نجونې مو کوپر او فحشا ته مه باسه. د روغتون فایدې به مې ورته یادې کړې، ویل به یې چې ته عیاشي غواړې، تور سرې به مو څنګه له کوره د باندې وځي. خوارځواکه ماشومان او ښځو ته مې د تقوی دواګانې ور ولېږلې، خو خلکو اور ور واچاوه. ویل چې پاچا د اسلامي امت د ډېرېدو مخالف دی، دا دوا زموږ ښځې راوچوي، اولاد نشي پیدا کولی. خاورې ري اچو په سترګو د ارمان کې حد د بې وسۍ دی، په ناراضه ژوند رضا یو.